الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر ورضوان من الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فخري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. أما بعد عزت مندو الله تبارک و تعالی هم سره زما کامل ایمان نصیب کا او خداوند قدوس هم سره زما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کامل اتباع محبت نصیب کړی کا. نن زمون موضوع فقر او تصوف ته چې فقر څه ته ویلی شي او دا تصوف څه شی دی. تصوف په مختلفو اصطلاحګانو باندې مختلفو بزرګانو یاد کړی دی، علماو یاد کړی دی. څوک وایي چې د تصوف نه مراد دا داسې خلک وو چې هغوی به د صوف یعنی د وړی لباس اغوستو یو ساده ډول کې، نو د هغې خویونه خو د هغې ډېر ښکلي وو، خو چونکې دغه د صوف لباس به هغې اغوستو لہذا دیو په صوفیانو باندې او دغه طریقه په تصوف باندې مشهوره شوه. بعضې وایي چې دې خلکو خپل زړه د دنیایي ارایشونو او د دې نه د بچ کولو لپاره یوه لار اختیار کړې وه، نو هغې ته تصوف وایي او خدای طرف ته یې میلان کړی. څوک وایي چې دیو ما سوا د الله د ذات نه په خپل زړه کې غیر له ځای نه ورکو، ځکه دې ته صوفیزم او تصوف ویلی شي. دغې طریقې کار ته د فقراو د اصفیاو په نیز باندې د تصوف عالمونه یعنی دنیاګانې چې دي دا څلور دي. یو ته ویلی شي عالم ملک، بل ته ویلی شي عالم ملکوت، بل ته ویلی شي عالم جبروت او بل ته ویلی شي عالم لاهوت. بیا د علم هم هغې څلور تقسیمه کړي دي چې یو ته ویلی شي علم شریعت، یو ته ویلی شي علم طریقت، یو ته ویلی شي علم معرفت او یو ته ویلی شي علم حقیقت. دغه رنګې د روح هم هغې څلور قسمه روح هغې بیان کړی دی: روح جسمانی، روح نورانی او روح سلطانی او روح قدسی. او دغه رنګې د تجلیات هم هغې څلور قسمونه بیان کړي دي چې تجلی آثار، تجلی افعال او تجلی صفات او تجلی ذات.
او دغه رنګې د عقل هم هغوی په څلورو کیټګري کې تقسیم کړی دی. یو ته وایي عقل معاش، عقل معاد، عقل روحانی او عقل کل، چې هغې ته قرآن کې عقل سلیم هم ویلی دی، څوک ورته عشق تام وایي، دغې ته عقل کل ویلی شي. څنګه چې ذکر شو نو دا خلق هم بیا په څلور قسمه دی. یو هغه انسانان دي چې هغه د مذکوره د اول چې په ټاپ باندې دي، یعنی اول که د تجلیاتو سره تعلق ساتي، که د عالم سره تعلق ساتي، نو دی په دې باندې دي. لکه عالم ملک باندې دی فائز دي، دغسې علم شریعت باندې دي، او روح چې دی نو د دې روح جسمانی دی، او دغه رنګې تجلی چې په دې باندې ورېږي هغې ته تجلی آثار ویلی شي، او عقل چې دې سره کم دی هغې ته عقل معاش ویلی شي. د دې سوچ، فکر، تدبر صرف د دنیا پورې محیطي، یعنی دا هم د تصوف یو دغه ده، خو د دنیا پورې محیطي. اخوا دیو چې کم دی نو نور سوچ چې کم دی د دیو په ذهن کې نور سوچ نه وي، د دنیا پورې د دې سوچ تګه دا د دغه ځای پورې، اگر چې خدای مني رسول مني مونځ کوي، خو لیکن ډېره توجه یې په دنیا باندې یي. نو دغه خلک دې ته ویلی شي چې صرف د دنیا پورې د دیو دغی، نو د دیو د طریقت او د تصوف د زړه لباس چې کم دی دا د ښکاره خبرې نه دي، د دیو سپین لباس دی، او سپین لباس به دی چې دیو په ځان باندې پوټې داره قدرې نه پوهېږي. چېرې دا خو ماته ډېر سخت نقصان. زه به تاسو له داسې یو مثال په خپله زندګۍ کې درکړم چې یو ورځې مونږ سره موټر کې یو کس کېناستو، زما رو ډرایوینګ کو، او هغه ناست دی، داسې چلو شو چې دغه موټر داري وشوې، بل موټر داري وکړې، نو هغه داري سیده زمونږ هغې موټر په شیشه کې راننوتلی، او زما هغه ورور خولې ته هم لاړې، ډېرې څښاچه کړې وې، ما باندې ولګېدې. نو کم کس چې مونږ راخېژولې نو شیل شو د خاندان، شکر دی زه خو یې بال بچ شوم. دا خو د دغه ځای پورې سوچ چې دا ترس یا ترحم بیا په هغه کې دا نه و چې یاره دا خو زه چاره وخېژولم او دا خو دا ملګرو ته زما تکلیف ورسېد. نه، دغه سپینې جامې والا صرف د ځانه پورې محدودي او نور څه پروا نه ساتي. خو بیا هم بنا بر هر کې دغه کسان دي چې دي الله تبارک وتعالی ول جنت الماوا، کم جنت چې دی له ورپرې کېږي هغې ته جنت الماوا ویلي. بیا دویم قسم هغه خلک دی چې د هغوی سوچ د آخرتي، او هغې کسان په کم عالم کې راځي هغې ته عالم ملکوت ویلی شي. دیو په کم علم کې راځي هغې ته علم طریقت ویلی شي. دیو په کم روح کې راځي هغې ته روح نوراني ویلی شي، او دیو په کمو تجلو کې هغې ته تجلی افعال ویلی شي، او دیو په کم عقل کې دی په عقل معاد کې. د دې سوچ چې آخر کې به ماته دا میلاو شي، هغه به میلاو شي، دغه به میلاو شي، یو سوچ یو دغه د هغې هم ځاله یو دغه دی. بنابر هر کې دیو ته به هم یو جنت میلاویږي چې هغې ته به جنت نعیم ویلی شي، د نعمتونو جنت. دریم هغه خلک دی چې هغه عالم جبروت والا دی، او دغه عالم جبروت والا په علم معرفت کې داخلي، علم معرفت ته دیو سره، او د دیو روح چې دی نو دا روح سلطانی، او په دې چې کم تجلیات د خداوند قدوس راوریږي هغې ته تجلی صفات ویلی شي، او دې چې کم عقل لري هغې ته عقل روحاني ویلی شي.
نو طریقت کی هغه لاره تګ دو کوي په هغې باندې ډېر ښکلې خبره ده او الله تعالی دغې انسانانو له جنت الفردوس مقرر کړی جنت الفردوس. څلورم هغه کسان دي، څلورم نمبر راځو، هغه کسان چې هغه په عالم لاهوت کې اوسي او د سره علم حقیقتي او په دو باندې د دو روح چې دی نو دا روح قدسی او په ده چې کم تجلیات وریږي هغې ته تجلی ذات ویلی شي او د ده سره چې کم عقل یې هغې ته عقل کل یا عقل سلیم ویلی شي یا عشق تام ورته ویلی شي. دا جدا خلک عقل کل، عقل سلیم یا عشق تام. مذکوره چې مخکې تیر شو هغه دویم ګروپ والانو د دې د روحاني لباس چې د یو سپین دی د بل اودي دی د بل شین دی او د دې د عقل کل چې ورسره د ده چې کوم دی نو لباس چې دی نو دا سیاه یعنی تک تور دی دننه، ځکه چې په تور رنګ باندې بل رنګ خیږي نه. او باعث وجه چې دا هغه خلک دی چې دیو د خدای بندگی نه د دنیا دپاره کوي نه د آخر دپاره کوي نه د خپل آرایش دپاره کوي، د دیو مقصود صرف او صرف چې کوم دی د الله تبارک وتعالی رضا. دیو د دې دواړو نه لاس انځلي او هر وخت الله تبارک وتعالی 24 घंटे چې کوم دی نو د دې منظوري نظری. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې آخرت او دنیا دا په عارفینو باندې حرام دي. نو حرام داسې نه دي دیو په ځان باندې حرام کړي، ورنه خدای ویلي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خو چونکې دیو په ځان باندې دا حرام کړي دي نو دا د دې دپاره نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حرام دي. باعث وجه چې د دې په ذهن کې یو خیال دی چې څومره شیزونه نعمتونه دي نو دا یعنی محدث دي پیدا کړی شوي دي، زه هم پیدا کړی شوی یم. نو چې دا شیزونه هم پیدا کړی شوي دي او زه هم پیدا کړی شوی یم نو آیا زه به د هغې شیزونو تصور کوم او زه به په هغې شیزونو پسې منډې وامه چې یاره زه هم پیدا شوی یم او دا هم پیدا شوي نو په پیدا شوي شي پسې به زه منډه وام؟ زما خو زندګي دا نه ده که زه به په هغې چا پسې منډې وامه چې هغه پیدا کوونکی دی، محدث دی، هغه زمان پیدا کوونکی دی او د دغه جنتونو او د ارس پیدا کوونکی دی، دا کن فیکون بادشاه دی ارس کولی شي. لہذا زما تعلق نه د دنیا د نعمت سره شته او نه د عقبا د نعمت سره شته. دا ځای کې هغې یو اواز کوي تیر چې د دنیا عقبا شي دا مقام د مینې دی، غم چې د لیلا لیلا شي دا مقام د مینې دی. ای قادری مینه غواړه، مینه عنایت ده خدای، سترګې چې د زړه بنا شي دا مقام د مینې دی. نو دې کې د زړه سترګې یعنی بنا کیږي او د دغه دریم علم معرفت چې وسره نو د دیو رسایی هم سو وړه خبره نه، د دیو رسایی دای چې دیو په انن فنن کې د یو ځای نه بل ځای ته رسیدي شي، د دې سوچ په انن فنن کې د یو ځای نه بل ځای ته رسیدي شي، خو لیکن بیا هم دیو په دغه کراماتو کې ورک شي نو د دې نه وای هغه اصلي شی پاتې شي. نو ځکه لوی بابا فرمایي که یو انسان د دې ځای نه والا تا وس دلته ولیدو او بیا دې په بل ملک کې ولیدو نو دا داسې خبره نه ده چې کنې د مرد حق دی. مرد حق هغه انسان دا مرد حق وای دا خو یو رهبانیت والم کولی شي. مرد حق هغه دی چې هغه د ارس نه لاس وینځي، د دنیا نه، د هغې جان نه، د کرامتو نه، د عزت نه، د ارس نه ځان وینځي او صرف محض او محض دی د الله دپاره ډیوټي کوي. دغه انسانان چې دي دې ته چې کوم دی نو مرد حق ویلی شي. او د دې لباس ولې تور دی
تور لباس زکه دی چې کم دغه لباس دی د زړه لباس التقوا ورته هم ویلی شي په قرآن کې، ځکه چې په تور باندې بل رنګ خیږي نه د پاسه. او دیو د هغې چا چې کم دی متوالی چې هغه الله رب العزت دی. او دا هغه کسان دي چې د دیو کار د الله تبارک وتعالی سره، لکه حضرت خواجه غریب النواز هند ولی سرکار، حضرت شهنشاه بغداد رضی الله تعالی عنہ، ځکه چې د دیو په ابجدو کې د پیدایش دغه چې دی تاریخ چې دی نو 471 هجری ده، او په ابجدو کې چې 471 ته راولې نو دی نه عشق جوړیږي. او بیا د وفات تاریخ د دیو چې دی نو 560 هجری ده، او د 560 چې ته په ابجدو کې حسابو کې دی ته وایي عشق تام، عقل کل عشق تام دی ته چې کم دی وایي چې تمام عشق. نو ځکه دلته کیسه وایي یو سالک د هغې یو ذکر کوي، ما چې ولیدو په خوف کې انجمن د لاهوتیانو، نورانی شمع روخانه د بغداد شاهی میرانو، سندریزی فرشتے وے ہر توبہ غگو سازو، نام د شاه عبدالقادر و د ملکو په زبانو. او د توحید شمع کړه بلا د بدن وینې تیل کړې، د توحید شمع کړه بلا د بدن وینې تیل کړې، تر جلوو رسایي وشوه د الفت تعریفانو. دا ډېر یو عجیبه انداز کې د صاحب بیان کړی قدري باباجي صاحب بابای ملکنډ. دې کې ډېره لویه او فلسفه پرته ده چې تاسو ته ما څه لږ ډېر د هغې ذکر وکړو. د توحید شمع کړه بله د بدن وینې تیل کړې، تر جلوو رسایي وشوه د الفت تعریفانو. که مجلې تجلی ذات چې دی نو هغې ته یې رسایي وشوله. کم چې د خدای خیال و چې یاره ما دا دنیا پیدا کړې د خپل پیژنګلو دپاره، نو دغه کسان هغې خبرې ته ورسي. او بیا مخکې فرمایي د نبی نوري نظره د علي د عشق حسره، د حسن حسین اولاده پیر د هماو قلندرانو. او بیا کومه چې د دې سره تعلق ساتي هغه څه وایي د حق نور جلوه افروز شو. د حق نور معرفت حق عقل کل، د حق نور جلوه افروز شو په بشر د آینه، د حق نور جلوه افروز شو د بشر په آینه کې، د حق نور جلوه افروز شو د بشر په آینه کې. حسن عشق مشتاقان شو په یو بل کې ګوري ځانو. هر څه پاتې شو کار مینس کې هر څه پاتې. حسن عشق مشتاقان شو د یو بل اشتیاق دغه یو په یو بل کې ګوري ځانو. نو دې دغه سټیج ته چې کوم دی نو واوړي. او بیا فرمایي چې د کلام اثر مې تشه چې یار مخ ورته راستون کي. لوی بابا ته وایي چې ستا په وسیله سوال کومه چې ما هم په دغه کیټیګري کې الله تعالی وولي، او زما هم نه دنیا پکار ده نه مې عقبا پکار ده، نه د کرامت وږی یم نه د بل شي وږی یم. نو هغه سوال کوي د لوی بابا په مخ او په وسیله باندې څه وایي، وایي د کلام اثر مې تشه چې یار مخ ورته راستون کي، او نظر داسې نظر وکړه چې راوګوري جانانو، نظر داسې نظر وکړه چې راوګوري جانانو. نو مقصد دا دی چې یاره زما د زندګۍ کم مقصود و چې هغه حاصل شي. او قادري بخښنه غواړي په خاطر د حسنینو. مولا مونږ معاف کړه، مونږ ستا ګناهګار یو، مونږ نه د دنیا نه ځان صبرولی شو، نه د عقبا نه ځان صبرولی شو، مونږ د کرامت وږي یو، مونږ د دې وږي یو، د هغې وږي یو. خدایا مونږ د ګناهونو کې لطفت یو، او بیا هم ستانه د بخشش سوال کو، ځکه چې ته کریم رحیم غفار ستار دا هر څه ستا دي. یاره که ته وغواړې یو انسان ډېر عمل کړی دی، خو که دی په لویۍ او په تکبر سره کوي نو ته ولې هغه د خپل قدرت تر پښو لاندې کوچل کړې. او که ته وغواړې چې یو انسان ډېر عجزه دی، ډېر کمزوری دی، ډېر ګناهګار دی، خو چې تی وغواړې نو تی چې کوم دی نو اعلی او برتر کولی شي. نو ځکه وایي چې قادري بخښنه غواړي په خاطر د حسنینو، او عرس د هغې قلندر دی چې بابا دی د غوثانو. نو دا هغه کسان دي
چې د الله تبارک و تعالی د دنیا د چا د خاطره په هر وخت کې دا خلک موجود شته چې د دیو حس باندې کار نه محض د الله تعالی د ډیوټۍ سره کاری او الله تبارک و تعالی دغه خلک تر قیامت پورې بساتی او کو چیرې دا خلک د مخلوق خدا د مینس نه اوتو نو خدای به پاغه وخت باندې قیامت راوستي ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي قیامت به الو راځي چې یو الله الله ویونکی پاتې رشي نو هغه دغه الله الله ویونکی نه دي دا هغه الله الله ویونکی دي چې هغه الله ته د یو مقصد دپاره اواز نه کوي هغه د الله نه الله غواړي هغه د الله نه الله غواړي نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې یو الله الله ویونکی پاتې نشي نو قیامت به چې کم دی نو په دې باندې په دغه وخت کې راځي او بیا زمونږ نور یعنی باباګان حضرت علی کرم الله وجهه په باره کې د سلطان المحققین مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه چا تپوسو کو چې ته د شیر خدا حیدر په باره کې څه وایې حضرت علی کرم الله وجهه په باره کې څه وایي نو هغه ورته وایي چې که د هغه د ذات په باره کې زمانه تپوس کې نو لیس کمثله شیء نه د په شانتې بل څوک نشته و السمیع البصیر دی ډېر اورېدونکی دی او ډېر لیدونکی دی او که زمانه د هغو د صفاتو په باره کې تپوس کې نو هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم که د هغه د صفاتو باره کې زمانه تپوس کې نو د هغه صفات دا دي چې هغه داسې دی چې په غیب هم عالم دی په ظاهر هم عالم دی او دته دغه صفات مهیا دي او که ته زمانه د هغو د ډیوټۍ په باره کې تپوس کې نو د هغه د قوت په باره کې تپوس کې نو انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې کله د یو خبرې امر او دغه وکړي نو بیا هغه کار کیږي چې کله هغه څه وغواړي او که چېرې ته زمانه د هغه د کار په باره کې تپوس کې نو کل یوم هو فی شان هغه هر وخت د الله تعالی 24 غنټې چې کم دی نو دغه دی او که ته زمانه د هغو د نوم تپوس کې نو قل هو الله احد ووایه ورته چې هغه الله یو دی نو دا د وحدت الوجود یو نظریه ده چې انسان داسې ځای ته ورسي چې هغه ځای عشق حسن مشتاقان شي او بیا په یو بل کې ګوري ځانو دا بیا خبره وحدت الوجود ته ورسي ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې زه په اسمانونو کې نشم راتلی زه په عرش کې نشم راتلی خو زه د مؤمن په زړه کې راتلی شم قلب المؤمن عرش الرحمن د مؤمن زړه چې دی نو دا زما د ناستې ځای دی بل ځای کې فرمایي ابو یزید بستامي رحمت الله علیه که چېرې دا عرش او دا هر څه چې دي دا راواخلې او د دغه مؤمن په زړه کې به یې کېږدې نو دته به احساس ونه شي چې یا زما په زړه کې څه پراته دي یا که نه ځکه چې د په زړه کې رب لایزال دی او رب لایزال ډېر لوی دی نو الله تبارک وتعالی وایي د دغه خلکو زما د ناستې ځای چې دی نو د دغه خلکو زړونه دي نو ځکه نبي علیه السلام هم فرمایي چې د مؤمن زړه چې دی د الله تعالی عرش دی دغه کسانو ته صوفیان وي او ځکه نبی علیه السلام وي او فقیر ورته ویلی شي ځکه نبی علیه السلام وي الفقر فخري په فقیرۍ باندې زه فخر کوم او بیا فرمایي چې ولی په صفات د الله کې ورک شي او فقیر به په ذات د الله تعالی کې ورکیږي نو دغه ته فقرا ویلی شي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې الله فرمایي ورته ووایه که دوی ما موندل غواړي ما سره محبت کول غواړي نو په تا دي درپسې شي تاسو د فخر جامه اغوستې ده حضرت علی کرم الله وجهه د فخر جامه اغوستې ده لوی بابا د فخر جامه اغوستې ده دغسې خواجه غریب النواز حسنین د فخر جامه اغوستې ده سیدانو د فخر جامه اغوستې ده تاسو اتباع د دیو کوئ په دې باندې ورپسې کوئ یحببکم الله الله تعالی به ستاسو سره محبت وکړي څه چې مونږ ووایو الله تعالی دې مونږ له به د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
دعا وکړئ. پروردګار عالمه کرم وکړې، رحم وکړې. خدایا زمونږ دا ناسته خدایا ستا د رضا ستا د خوشحالولو سبب وګرځې. خدایا موږ سره خو هېڅ نشته، هسې تش د خولې چې کوم دی قادري په تش گفتار نه حاصلېږي. د گفتاره تېر شه صاحب کردار شه. خدای موږ صاحب کردار انسانان جوړ کړي. مولای کریم هسې دې پیدا کړي نو کو ستا د مینې باندې لوی کې د یو بل سره مینه محبت پیدا شي او دا تربګني دشمني بغض حسد دا زمونږ د سینو نه مولای کریم په خپل شان لایق سره د حضور په خاطر د حسنینو په خاطر وباسې. مولا زمونږ صرف او صرف د مینې لپاره تیار کړي. خدای زمونږ په زړه کې د هر شي د هر مخلوق ستا دپاره مینه پیدا کړي چې یاره ته پې خفه کېږې په خپل مخلوق، ځکه چې ته فرمایې چې یاره چا په ځمکه والا رحم نه کو نه اسمان والا په هغه رحم نه کوي. مولا نو مونږ له دا توفیق راکړي چې مونږ ستا د رضا دپاره د هر چا سره مینه وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه برحمتک.